سلام ستړي مشئ. یو کال کېږي خاوند یې ورک دی. 8 ماشومان لري. لیمن نومې یو مور چې له بغلانه کابل ته راکډه شوي خپل یو نیم کلن زوی په 10,000 افغانۍ خرڅ کړ. کورنیو چارو وزارت په یوې نشر شوي ویډیو کې هغه 3 کسان خلکو ته ښودلي چې کابل ښار کې د نشهیي توکو خرڅلاو او قاچاق کولو. دغه کسانو سره موبایلونه، چرس او ګولۍ او د بېهوښۍ سپرېګانې هم نیول شوي دي. د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره د کمال خان بند پروژې مسؤلینو د دې بند ښاري پرمختګ 95 سلنه یاد کړ او یادونه یې وکړه چې د برق د تولید دستګاو ټول وسایل ساحې ته رسېدلي او انسټالیشن ته آماده دي. طالبانو کابل کې 4 انسان تښتونکي چې 2 یې ښځینه او 2 نارینه پلار او زوی دي نیولي دي. دغه کسانو یوه کم عمره جینۍ چې 10 کلنه وه لومړی تښتولې او بیا یې سینه او نس په چاړه ورپرې کړی او وژلې ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له یوې ترکي رسنۍ سره په مرکې کې ویلي چې غواړي د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.